الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دي مباركة سلسلة كي نن يوصل وشبت نمبر نشست و ناسته ده د الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره. په دې نشست کې صرف د هغه سوالاتو جوابات به کېږي چې هغه د قرباني سره تعلق ساتي، او دا طریقه د مخکې نه زموږ را روانه ده چې د موسم مطابق د عباداتو چې کوم موسم وي د هغې مطابق خبره وشي. نو ډېرو وروڼو او خویندو تپوسونه کړي دي د قربانۍ د مسایلو په باره کې. پای کې هغه سوالونه جوابیږي به چې هغه اهم دي او بنیادي دي، او هر سوال ته جواب ورکول هغه ناممکن دي ځکه چې سوالونه زیات دي. قرباني هغه عبادت دی چې مسلمانان ورته انتظار کوي، او د الله د دین په نښو کې یو غټه نښه ده. قرآن کې هم دا خبره ذکر شوې ده. مسلمان له پکار دی چې د هغې په باره کې بنیادي چې کوم څه دي هغه یاد کړي، بنیادي، او دومره څه یاد کړي چې ده ته دا پته ولګي چې د ده قرباني دا صحیح ده که نه ده صحیح، په ده قرباني شتي او که نشتي، او نور ډېر مسایل. دا اولنی سوال یو ورور کړی دی چې یو سړی قرباني کوي، اراده یي، او د حج دا میاشت شروع شي، د ذوالحجې دا میاشت، نو ګنجایش شته چې دی پکې بیا وروسته ویښته یا نوکونه هغه واړه کړي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د چا هم اراده د قربانۍ یي چې دی په اختر کې قرباني کوي، او د ذوالحجې دا میاشت داخله شي، میاشت ولیدی شي. میاشت څنګه داخلېږي د ذوالحجې؟ یا خو په میاشت لیدو سره، یعنی تیر شوي میاشت یو کم دېرشمه لاړه شي او میاشت ولیدی شي، بس سبا له ذوالحجه ده، یا هغه میاشت پوره 13 ورځې شي، د هغې نه بعد هم بیا میاشت کته پکار دي، ځکه چې په اسلامي میاشتو کې 11 نه راځي، نو بیا ذوالحجې میاشت داخله شو. د دې د داخلېدو سره، د دغه میاشت په راتلو سره او په لیدو سره، په هغه چا باندې چې څوک د قرباني اراده لري، په هغه باندې ویښته واړه کول، د جسم د هر برخې ویښته چي، او دغه شان نوکونه واړه کول، دا په ده باندې حرام دي. مشهور حدیث ته امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی د ام سلمه رضی الله عنها، وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اذا رأیتم هلال ذی الحجه، کله چې تاسو د ذوالحجې د میاشتې سپومۍ وینئ. روایت کې دي اذا دخلت العشر، دا 10 ورځې د ذوالحجې ده چې کله رالي، واراد احدکم ان یضحي، او تاسو کې د یو چا اراده یي چې هغه قرباني وکړي، فلیمسک عن شعره واظفاره، نو دې دې ځان بند کړي د ویښتو اغوستو نه او د نوکونو واړه کولو نه. یو روایت کې اوس حدیث هم راغلی حتی یضحي، د کوم وخته پورې؟ حتی یضحي، تر دې چې قرباني وکړي. دا مسله شو. اوس که څوک یعنې اول نه نیت نشته چې زه به قرباني کوم، او د میاشتې 2-3 ورځې تېرې شوې، 4 تېرې شوې، 5 تېرې شوې، بیا یې اراده وشوه چې زه قرباني کوم، نو د دغه ټیم نه بیا دې ویښته او نوکونه نه لري. مخکې چې څه کړي د هغې کې دی نه رانیوی کېږي، ځکه چې د نیت نه و کړی د قربانۍ. بله مسله هغه دلته دا ده،
بل ورځ ما نه یو کس تپوس و کور ته ننوتم یو کس رایې تپوس وایي چې چا د قرباني اراده او میاشت ولیدی شي دی بیا اجامت کوي یا څه دا کولی شي که نه ما اجامت ستا څه خیال دی چې دا قرباني وکړي بیا به اجامت کول حلال شي خو حرام دی خو هر وخت حرام دی عجیبه دی چې کله ته په حج کې حاجیان ویني چې کله دوی د اختر په ورځ جمره وولي او بیا قرباني وکړي نو نایي ته به ناسي ګیره ورسره هم لرې کړي دا اوس عجیبه حج دی او وایي جي موږ شیطان وویشتو غټ رالو شیطان اصل شیطان ویشته هغه دا دي یعنی چې کوم زموږ نه شریعت هر ټیم غواړي هغه دا دی چې ته د شیطان نافرماني وکړي نو هسې دا نقطه منځ کې راغله چې حرام کار هر وخت حرام دی او په دې لسو ورځو کې حرمت بیا ښه ډېر شي د ښو وختونو خاصیت څه لکه اوس د روژې میاشت ګناه د هر وخت خو د روژې په میاشت کې ګناه کول بیا د هغې هغه جرم ډېر غټ شي اوس دا لس ورځې چې کومې موږ پکې یو رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کړې ده او دا معمولي مه ګڼئ دا لس ورځې چې کومې دي وی خیر ایام الدنیا د دنیا غوره ورځې هغه دا لس ورځې دي د دنیا غوره ورځې هغه دا لس ورځې دي نو په دې کې ګناه کول وړه خبره خو نه ده دغه شان نیک اعمال په ښو موسمونو کې اجر زیاتېږي لکه دې ورځو کې اوس حدیث کې دا راغلي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره یې په دې باقي ورځو کې نه دی خوښ صحابه کرام وایي رسول الله د جهاد نه هم زیات خوښ دی وایي د جهاد نه هم زیات خوښ دی الا رجل خرج بماله ونفسه یو سړی هغه دی چې جهاد له تللی دی په خپل هم تللی مال یې وړی دی او هېڅ هم واپس رانه وړو مال یې هم لاړ دی پکې هم قربان شو دغه سړی اوس غوره دی ځکه چې دا قرباني خو بیا ناشنا قرباني ده نو په دې ورځو کې ګناه کول ګناه مخکې هم ګناه ده اوس هم ګناه ده خو دې ورځو کې بیا د ګناه هغه جرم زیات شي ولې ځکه چې ته په څومره غورو ورځو کې د الله نافرماني کوي اوس دلته سوال دا دی چې دې کې حکمت څه دی چې څوک قرباني کوي دی به د ویښتو د نوکونو نه څه نه الي ګوره کله چې عام سړی قرباني کوي نو دی د حجیانو سره په یو عبادت کې شریک شو کوم عبادت دی قرباني کول دې کې دی د حجیانو سره شریک شو نو بعض خصایص د احرام چې کوم دي په هغې کې ورسره هم شریک شو ځکه چې احرام کله حاجي واچوي نو په ده باندې ویښته اخیسته نوکونه واړه کول دا پسې دي منع دي نو دی ورسره پکې هم شریک شو او هغه حاجي لګیا دی د الله دپاره دومره سخته تېروي نو موږ به ورسره هم لږه سخته تېروي که حالانکې څه سخته ده خو لکه د هغه سره په دې عبادت کې یو شان کېدل دي څه نه څه دا پکې حکمت دی بله مسله دې سره دا یاده کړي اگر که بعض علما دا وایي چې دا حکم د ټولو دپاره دی څوک چې قرباني کوي او د چا طرف نه چې کوي یو قول د علماو دا دی والله اعلم او زما په زړه مطمئن دی هغه دا چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې څوک قرباني کوي د چا د طرف نه چې کوي هغه نه لکه اوس یو سړی قرباني کوي د خپل کور د طرف نه نو د ده لاندې چې څوک دي هغوی ویښته هم واړه کولی شي نوکونه هم اخیستی شي خو مسله د ده ده ځکه چې حدیث کې ورسره دا الفاظ دي واراد احدکم ان یضحي او په تاسو کې یو کس اراده لري د قربانۍ اراده لري او داسې نه ویلي چې او یضحى عنه یا د چا نه چې قرباني کېږي دا د چا د طرف نه چې کېږي دا دپاره مسله نه مسله دا چا دپاره ده چې څوک قرباني کوي ښه بله مسله دلته هغه د دې سره تعلق ساتي چې مسله بالکل واضحه که د چا نه دا کار وشي نو هغه به څه کوي نو هغه به اولنی کار دا کوي چې توبه به وباسي الله ته به واپس کېږي دویم به دا کوي چې دې کار ته بیا نه راواپس کېږي او د دې څه کفاره نشته یعنې څه جرمانې د پیسو نشته
او دا هم نشته چې قرباني نه کیږي، قرباني کیږي خو ده د یو داسې کار وکړو چې شریعت د هغې نه منع کړې ده، نو دی دې توبه وباسي او بیا دې دا کار نه کوي. او که دا کار ته د جهل د لاسه وشو یا تېر شي نو بیا خو ګناه پې نشته. او که چېرته ضرورت را پېښ شي لکه نوک مات شو، سترګو ته ویښته راکوشو، باڼه او شوکۍ لرې کوي، یا څه ځای زخمی شو د هغې دپاره څه ویښته لرې کوي، دغې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی په یو څاروي کې چې ډېر کسان شریک کېږي د هغې په باره کې. دا مسله یاده کوي چې قربانۍ کې قرباني کېږي په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام دې کې کوم څاروي راځي؟ د قرآن او حدیث کې دې کې غوا، او غوا سره څه راغی؟ میخه، ځکه چې میخ هم د غوا یو قسم دی. اوښ، ګډ او بیزې، یعنی ګډان، یا که د ګډانو په نسل کې که بیزو کې دا دوی شو، یا غواګانو کې او یا په اوښانو کې. دا بهیمة الانعام کې دي. اوس یو سړی وایي چې یاره زه په چرګه باندې قرباني کوم، نو دا نه کېږي. که به یو کس ماته ووایي چې څوک مولوي صاحب لیکي چې ګوره چا راته دا خبره وکړه، دې لاره کې راته وکړه، وایي چې بانګي باندې قرباني کېږي که څه. اگر که دا یو شاذ قول د بعضو علماو شتي، خو دا کمزوری دی. قرباني دپاره دغه څاروي دي چې کوم شریعت ښوولي دي. دې نه علاوه په نورو څاروو باندې قرباني نه کېږي اگر که د هغې خوراک حلال دی. بیا دا کم څاروي چې خوی شوي دي، لکه دې که اوس ګډه شوه یا بیزه شوه، په دې کې شراکت نشته. دا نه چې یو ګډ هم راوستی دی و پکې لګیا وخوروي که نه، یا د و برخه نه. اشتراک هغه په اوښانو کې او په غواګانو کې جایز دی. په غواګانو کې په اوښانو کې اووه کسان شریک کېدی شي. او د اوښانو باره کې خو لا یو روایت داسې هم راځي چې لس کسان پکې شریک کېدی شي. خو غواګانو کې یا میخو کې دې کې اووه کسان شریک کېدی شي، د اووه نه زیات نه. او د اووه نه کم شریک کېدی شي. دا مسله یاده کړه. کم سے کم هېڅ خبره نه ده. شپږ شریک شو، پنځه شریک کېږي، دوه شریک کېږي، درې، خو زیات نه زیات هغه ووتي. او حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، جابر رضی الله عنه وایي چې نحرنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم عام الحدیبیه البدنة عن 7 والبقر عن 7. حدیبیه په کال وی منګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای قرباني کړې وه، څاروي ملال کړي، نو اوښ کې به هم اووه کسان شریک کېدو، غواګانو کې به هم شریک کېدو. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي البقره عن 7 والجزور عن 7. غوا د اووه کسانو طرف نه حلالولی شي، او دغه شان اوښان هم. اوس اته پکې شریک کېږي، دا نشته. کم شریک کېږي هغه څه خبره نه ده. بله مسله، او دا ډېره اهمه مسله ده، یو ورور تپوس کړی چې د قربانۍ دپاره قرض اخیستل چې زه پې قرباني وکړم، دا به صحیح او که نه؟ دا مسله اول یاده کوي چې د علماو اختلاف دی چې دا قرباني واجب ده او که سنت ده، سنت مؤکده ده. کومو علماو چې ورته واجب هم ویلي دي که نه واجب، هغوی هم دا وایي چې دا واجب په هغه چا ده چې د چا طاقت وي. چې طاقت یې نه وي، به قرباني نشته. الله دې تپوس نه کوي، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. اوس چا د قربانۍ طاقت نشته، نو الله دنه د قربانۍ تپوس نه کوي چې تا ولې قرباني نه ده کړې. نو هغه کوم مقصد د خبرې مې دا و چې کوم علما چې ورته واجب وي، هغوی به کوم څه شرط تړلی؟ څه شرط دی؟ چې طاقت وي.
چې طاقت یې نو بیا به قرباني لازم ده. او دلته اوس سوال دا راغی بیا هم چې صحیح د یو سړي سره طاقت نشتی، غوره دا نه دي چې دی د دې عبادت دپاره د چا نه پیسې راولي او ویې کړي. عبادت ته غواړي چې په دې کې شریک شي، او دا د یو مسلمان جذبه خصوصا چې دینداره سړی هغه کوشش کوي چې ما به د عبادت کې برخه واخیسته. نو جواب د هغې دا دی که چېرته داسې کسي چې دی قرضه واپس ورکولی شي، امید یې شتي، مزدوري کوي، تنخواه ورته میلاویږي، یا جیداد یې دی یا دوکان یې دی او هر څه چې دي ورکولی شي قرضه، نو بیا خو مستحب دي، غوره طریقه ده، عبادت کې شریک کېدل دي او طاقت د هغه شتي. یا دغه ټیم کې ورسره پیسې نشته خو امید یې دی چې نږدې وخت کې پیسې پیدا کېږي ورکوي، نو بیا داسې ټیم کې که قرض راوالي الله به له به هغې اجر ورکوي. خو که چېرته داسې سړی چې د امید د قرض د ادا کولو نه وي، غریب دی، فقیر دی، څه مخې ته نشتي، نو بیا دله نه ده پکار چې قرض راوالي، ځکه چې قرض به راوالي په یو داسې عبادت کې چې هغه په ده باندې لازم نه و، ځکه چې طاقت یې نه و، خو الله نه و لازم کړی او طاقت نه و، او ده قرض راواړو په ځان باندې او پردی حق او بیا هغه ادا کولی نه شي، او دا قرض ادا کول لازم دي واپس. نو داسې ټیم کې وله بیا قرض اخیسته هغه نه دي پکار. کم ټیم کې قرض راغستی شي چې امید وي، امید د وفایي چې زه به وفا مطلب دا قرض به واپس ورکړم، امید یې په دې دی چې یا خو مزدوري کوي لګیا دی، کار شتي، یا تاجر دی، جیداد دی، مالدار دی، خو دغه ټیم کې اوس فی الحال پیسې هغه نه وي، نو بیا قرض راغستی شي. دا ورو سوال کړی دی چې په یو سړی مسافري او په خپل ملک کې قرباني کوي، یا دا سوال داسې واله زه به داسې وایم چې یو سړی په خپل ملک کې دی او قرباني بل ملک ته لیږي، نو دواړه صورتونو کې دغه سوال راځي چې دا کار به جایز یې او که نه. یې سړی یو ځای کې دی او قرباني دی لیږي بل ځای ته. نو جواب د دې مسئلې هغه دا دی، اول دا خبره یاده کړئ چې مستحب طریقه دا ده، سنت طریقه، چې انسان خپله قرباني او د قرباني څاروی هغه په خپل حلال کړي او هغې ته حاضر شي. صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې ضحى بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ولیدو چې هغه دوه ګډان ښکرور په هغو باندې قرباني وکړه، راسملولی وو او په خپلو لاسونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې هغه حلال کړو. مستحب طریقه دا ده. او دلته دا مسله مې یاده کوي چې دا لازم نه ده ما مستحب وي، داسې هم کولی شي چې بل چا ته وایي زما دا څاروی حلال کړه او د خپل طرف نه نایب کړي، اگر که بې عذره وي، عذر پکې لازم نه دی. لکه د جابر رضی الله عنه روایت موږ پته نشته نږدې کم درس کې موږ بیانو، د رسول صلی الله علیه وسلم احوال چې موږ بیانول په هغې کې موږ دا خبره ذکر کړې چې رسول صلی الله علیه وسلم په بعضو ځایونو کې د خپل طرف نه کسان وکیلان کړي. یو مثال به موږ څه ورکړی، علي رضی الله عنه ته یې وویې 3 اوښانې په خپل حلال کړو، ټول 100، او دا نور علي رضی الله عنه ته وویې ته دا نور ستا ذمواري شو. نو دې کې څه حرج نشته چې یو سړی بل چا ته ووایي چې زما دا قرباني به ته حلاله کړي، خو غوره دا ده چې په خپلو لاسونو یې حلاله کړي او دې ته حاضر شي، عبادت ته حاضرېده دې کې شک نشته چې دا دې نه غوره دي چې ته د عبادت نه غایب وي.
او ځکه یو روایت کې داسې هم راځي چې فاطمه رضی الله عنها قرباني کوله یو پیر، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا ووایي یا فاطمه قومي الى اضحیتک، پاسه لاړه شه خپلې قرباني پسې او حاضره شه د هغې حلالېدو ته. عبادت ته چې سړی په خپله ویني نو غوره طریقه خو دا ده. اوس سوال دا دی چې قرباني په بل ملک کې کېده او دی په بل ملک کې چې دا به جایز وي او که نه دي، کې د علماو منځ کې اختلاف دی. بعض علماو ته جایز وي، بعض ورته ناجایز وي. خو که موږ سوچ وکړو که نه، هغه دا چې شریعت زموږ دا چې د اسلام د دې خبرې ډېر لحاظ ساتلی دی چې د فقیرانو، غریبانو، محتاجو خلکو دې مرسته وشي. او دلته فایده او مصلحت په دې کې دی چې قرباني دې په بل ملک کې وکړی شي چې کله په بل ملک کې فایده ډېره وي، دې کې مصلحت دی. که موږ د قرباني د آیتونه ووایو که نه، سورة الحج کې دې باره کې الله ډېرې خبرې کړي دي، نو یو دا خبره پکې ذکر کړې ده فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. د دې غوښې نه بیا غریب لا فقیر لا غوښه ورکوي. غریب بیا هغه دی یو دی چې سوال کوي، پته یې لګي دا غریب د خلکو ته وایي چې زما ضرورت دی، نو دله ته یې ورکوي. یو هغه غریب دی چې هغه د چا نه څه نه غواړي، خو هوښیاران پرې پوهېږي د حالاتو نه، الله یې هغه له پکې برخه ورکوي. معنی ده چې یو لوی مقصد د قرباني هغه دا هم دی چې غریبانانو ته غوښې په دغه ورځ میلاو شي او دوی په خوشحالو کې شریک شي، او دا مصلحت اله سر ته رسي، اله پوره کېږي، او دا مقصد اله سر ته رسي، یا په دې مقصد کې به ته اله کامیاب شي چې کله تا ته دا وویلی شي چې یاره که بل ملک کې غریبانان ډېري نو هغوی ته قرباني لیږلی شي. ښه بعضو علماو دا خبره کوي چې منع کوي، هغوی څه وایي؟ وی ګوره الله قرآن کوي چې والبدن جعلناها لکم من شعائر الله، دا قرباني چې د الله د دین نښې دي، او کله چې دا قرباني په نورو ملکونو کې کېږي یا بل ملک ته لیږلی کېږي نو د الله د دین نښه چې دی ښکاره نه شوه. دا هغوی دلیل ذکر کوي، خو دا استدلال کمزوری دی. وجه دا ده، د هغې یو دوه وجې وبیان کړي. یو وجه دا ده چې ټول خلکو قربانیان بل ملک کې نه کوي، یعنی د الله د دین نښه به هله د یو ملک نه ختمېدی چې ټولو بل ملک یې کولی. دویمه ده که چېرته دا خلک ټول لا جمع شي په دې چې بل ملک یې به قرباني کوو، نو بیا هم د اسلام هغه شعیره او هغه نښه پاتې ده که نه ورکه شوه؟ کوم ځای کې ښکاره شوه؟ عمل پې وشو، بل ملک کې ښکاره شو خو عمل خو پې وشو که نو ځکه والله اعلم تحقیقی قول هغه دا دی، اگر که دې باره کې تفصیل نور هم کېدی شي، خو دا مقام د تفصیل نه دی. هغه دا چې که چېرته بل ځای کې ضرورت یي د هغه ځای نه زیات کوم ځای کې چې ته اوسېږې نو هلته قرباني کول جایز نه بلکې غوره دي. لکه ګوره زه یو حدیث پیش کوم صحیحینو کې دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې، سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي چې چا قرباني وکړه د 3 ورځو نه اخوا به د ځان سره دا غوښه نه ساتي. اوله کې دا حکم را روان کال وی صحابه کرامو ته پوښتنه وکړي چې یا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، یعنی دې کال هم دغه مسله ده کوم چې تېر شوي کال له و چې 3 ورځو نه بره به غوښه نه ساتو؟ وی نه، کلوا واطعموا وادخروا، پخپله ترې وخورئ، نورو باندې مو وخوروئ، او ځان له کېده یم اجازت یې ورکو. ولې؟ علت یې ذکر کو، وی تېر شوي کال غریبي ډېره وه، نو ما دا غوښته چې تاسو د خلکو سره په دې غریبۍ کې مرسته وکړئ، یعنی چې 3 ورځو نه بره ته نشي ذخیره کولی نو څه به ورسره کوې؟ ختمې به څنګه او تقسیمې به ځینې چې سړی ورته پرله ته وایي چې 3 ورځو کې ته اوس وته غواړي 3 ورځې، یعنې ته لازم به ته دا تقسیمې، دا مقصد. معنی دا حدیث مې دې دپاره وایي چې
شریعت دا غواړي چې د غریب دی پکې برخه وشي او تا ته پته ولګي چې یاره یو ملک کې غریب ډېر محتاج نن سبا کې دی وکتو د مسلمانانو د ملکونو ته نو بس هغه دي بې شماره چې هغه په روډونو باندې پراته دي د هغوی کورونه نشتي ډېر داسې دي چې هغه یعنې د لوږې د لاسه مړه شي ځکه موږ ډېر ناشکره خلک یو ډېر ناشکره خلک یو معمولي که کته بره شو که نه نو به زموږ دا سوچي چې ټوله دنیا کې لویه سخته په ما ده ته راشي چې غریبانان وینې څنګه یي چې کم سړی بچي د هغه نه هر وده کېږي په خپله دی خو پرېږده بچي نه هر وده کېږي او دی له څه نشي راوړی غریبي داسې بل ورځ مې یو ویډیو کته یو چې ته یو سوالګر غونته کې دی غریب بې روډونو ګرځي ځکو ته ډوډۍ ملاوي شي سمه کلکه یي اوبو ته یې ونیسي پستۍ کې به یې خوري غریب داسې او موږ که چېرته مزدوري ونه لګي یا تنخوا هم کته بره شي اوهو اسمان را کوز که ځمکه بره خېږو چې یاره که سخته ده په موږ باندې ده موږ ناشکره یو ته قربانیانې پکې کې او پکې پروګرامونه کې غوښې راوړي او کله څاروي راولي او کله عقیقې کې او کله پکې اسې چې دی وړو له غوښه راوړي او کله څه داسې ډېر غریبانان شته چې په کلونو یې لا غوښه لیدلې هم نه ده غوښه یې لیدلې نه ده چې دا غوښه څنګه یي دا سره یي که دا تور یي که دا سپینه یي نو ډېر داسې غریبانان شته په ډېرو ملکونو کې نو که یو سړي ته دا پته وي چې یاره فلاني ملک کې غریبانان ډېر دي یقیني زما دا قرباني هلته رسي او هلته ثقه خلک شتي چې هغوی دا کار کوي غوره طریقه ده لکه داسې یو سړی دلته مسافر دی سعودي عرب کې دلته نه دته ډېر غریبانان به معلومي او کیدای شي ملک کې دته ډېر غریبانان معلومي چې هغه ډېر محتاج شي او دی چې یاره زه دا قرباني په خپل ملک کې کوم دې کې هېڅ حرج نشته ځکه ده سره غم د غریب دی چې غریب ته پکې برخه ورسوي داسې غریب ته چې هغه یقیني ما ته پته وي چې هغه غریب دی او محتاج دی نو بیا پکې څه حرج نشته دا یو ورور سوال کړی دی چې یو کس دی د هغه 2 یا 3 ښځې او کورونه ټولو جدا یي نو دی به د هر کور د طرف نه جدا قرباني کوي که یوه به کوي جواب د دې مسلې د قانون یاد که قانون یو کور چې کوم یو لکه د یو کس سرپرستۍ کې چې څومره خلک ومي اگر که دا 100-200 کسانی د ټولو طرف نه یو قرباني کافي کېږي او حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه امام ترمذي راوړی دی نور محدثین هم راوړی عطاء ابن يسار رحمه الله وی چې ما د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه تپوس کو کیف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به دا قربانیانې څنګه وي راته وی چې كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بیته د هغه په زمانه کې به یو سړي یو ګډ حلالو د خپل طرف نه او د خپل اهل بیت ته طرف نه یو ګډ به حلالو اوس اهل بیت کې که 100 کسانی که 50 که 100 که 2 که 3 ټول پکې راځي چې څوک د کوم سرپرست کوي که نه قرباني دا نور ټول د ده سره نو د یو قرباني هغه کافي ده او حدیث کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی د عبدالله ابن هشام روایت دی او عبدالله ابن هشام ناشنا قصه د هغه دا ده چې دی وړوکی او د ده مور زینب بنت حمید رضی الله عنها هغې د خپل زوی عبدالله ابن هشام رسول صلی الله علیه وسلم نه بوله او ناشنا خبره ده وی یا رسول الله بایعه ما دا ماشوم راوستی تا سره بیعت وکړي
دا د هغوی ماشومانان وو او دا د هغوی میندې وې. وی دی مې راوستی تا سره بیعت وکړي. بیعت ته پیغمبر سره دا زور غواړي، ایمان غواړي. لکه څنګه چې جابر رضی الله عنه نور صحابه کرامو نه نقل دي، په بعضو موقعو باندې بیعت وي په څه شی و؟ په مرګ باندې شی. نو په مرګ باندې بیعت کول بیا ماشوم وی رسول صلی الله علیه وسلم مسکی شو او په دې سر یې لاس راښکه د وی هو صغیر، وړوکی دی، ماشوم دی، او دعا یې د هغه دپاره وغوښته. نو ده په باره کې راځي د عبدالله بن هشام په باره کې رضی الله عنه وی کان یضحي بالشاة الواحدة عن جمیع اهله. د به یو ګډه لالو د خپل ټول کور د طرف نه. نو سرپرست یو قرباني کې ټولو طرف نه کافي دی. او که یو سړی وي زه جدا جدا کوم، خیر د خیر خو چې څومره ډېرې غوره ده. لکه اوس ښځه وایي زه ځان له قرباني کوم جدا، یا یو زوی پکې وایي چې زه ځان له قرباني کوم. داسې بل یو پکې ادب اهل کې څوک وایي زه ځان له قرباني کوم، دا خو د خیر کار دی، څه شر خو نه دی، ګنجایش پکې شتي، او چې څومره خیر ډېرېږي دومره غوره دی. نور مسله دا ده چې یو لکه دا سړی یو سړی دی د هغه دوه ښځې دي یا درې ښځې، کورونه یې جدا دي، د ټولو سرپرست یو دی اگر که کورونه یې جدا دي. یو کور هغه جدا کېدی لکه مثال کې اوس رونه دي د هغوی کورونه جدا دي یا نغري جدا دي، خرچې جدا دي، نو دوی په یو قربانۍ اکتفا نشي کولی، دا به هر یو ځان له قرباني کوي. ځکه چې د دې یو د ښځه او بچي دغه بل په اهل کې نه شمارلی کېږي چې د دغه اهل دی، اهل بیت چې ورته وایي، نه هغې کې نه راځي. خو دا ټول وروڼه یو ځای اوسېږي، شریک دي او پلار یې قرباني کوي، صحیح ده، بیا یو قرباني کافي ده. خو که دوی جدای جدا مطلب چې دوی خرچ خوراک هغه جدای، نو بیا به هر یو جدا قرباني کوي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی، وایي زمونږ خپلوان دي، د اختر په دویمه ورځ د هغوی د بچي واده دی، نو هغوی وایي چې موږ به غوالو یا میخه، نو موږ ورسره شریک کیدی شو په نیت د قربانۍ. د هغوی نیت ته څه دی؟ ولیمې دی، او د دوی نیت ته څه دی؟ د قربانۍ دی. نو دا کار جایز دی او که نه، او په دې باندې موږ ته ثواب میلاو شي او که میلاو نه شي. اولنۍ مسله دلته هغه دا یاده کړئ، د ولیمې خبره وکړه، نو دا ورسره یاده کړئ چې ولیمه کې سنت طریقه دا ده چې خوراک هغه خلکو ته ورکړی شي، دا شکر ویستلي د الله. بله مسله د دې څه حد نشتی چې کم سے کم په څه باندې ولیمه کېږي. که د عوامو په زړه کې دا ده چې ولیمه کې به لازم غوښه او وریجې، د یو سړي طاقت دغه کېږي چې سالن پوخ کړي او ډوډۍ ورسره وباسي، نو ولیمه وشو. یو سړی د چرګ طاقت لري، چرګ یې راوړی ورسره وریجې دي، ولیمه وشو. نو دا د عوامو په ذهن کې دا چې دې کې به لازم غوښه وي، لازم به غوړ غوړ دیګونه. نن سبا خو شوبازي هم ډېره کوي، نو لازم نه ده چې دې کې یو سړي څومره طاقت ته څه نه څه دي وکړي. ولیمه مستحب طریقه ده. او د ورور دا مسله هغه ده چې موږ د هغه سره په څاروي کې شریک کېدی شو او که نه. نو دا خو موږ ووایي چې په غوا کې په میخه کې 2 کسان شریک کېدی شي، اگر که په دې کې بعض کسان د قربانۍ په نیت نه وي، د غوښې په نیت وي. برخې خو مکه ودي که نه، ونه خو نه زیاتېږي که نه، ونه زیاتېږي، ده ته د برخه پوره میلاوېږي دا څوک چې قرباني کوي. نو که په دې کې بعض کسان دې دپاره شریک شوي دي چې یاره ولیمه پې کوو، یا ځان له خوري یا د خرڅولو دپاره،
یو سړي پکې برخه دې دپاره اخیستې ده چې زه به خپله غوښه وړم او زه به یې خرڅوم. خرڅه دي کې هېڅ خبره نه ده. ده ته د برخه میلاو شوه او ده د خپلې برخې نیت ته قرباني کړه، نو دا جایز دي، دې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم. ښه دا یې ورو سوال کړی دی چې زه د خپل طرف نه یو کس وکیل کم چې هغه زما د طرف نه به بل ملک کې قرباني کړي، لکه هلته مسافر چې دی زما د طرف نه هلته قرباني وکړي، یا یو کس داسې ملک کې دی لکه هلته خو اختر اکثر پاکستان کې اکثر اختر چې دی هغه د سعودي د اختر نه یو ورځ لیټي، داسې ملک کې دی چې هلته ته یو ورځ مخکې دی، داسې هم کیدی شي لکه اوس یو سړی پاکستان کې دی او وکیل یې کوم ځای کې دی؟ سعودي کې دی، او ده ته وایي ته زما طرف نه ته قرباني څاروی واله او ته یې حلال کړه. سوال دا دی چې دا ټیمونو کې اختلاف دی، نو دا وکیل سره چې کوم د اختر ورځ ده هغه کیدی شي د هغه څوک چا طرف نه چې قرباني کوي د هغه سره د اختر ورځ نه وي، او کیدی شي هلته د اختر ورځ وي او دلته لا نه وي. نو که دا مخکې وروسته شي دې کې څه حرج شته او که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ. اول خو دا مسله یاده کړئ چې دا جایز دي چې یو مسلمان په قرباني کولو کې د خپل طرف نه څوک وکیل کړي، دا جایز دي. او لږ ساعت مخکې ما دا وایي چې غوره څه ده چې په خپله حلاله کړي او په خپله ورته حاضر شي، دا غوره ده. که څوک یې بل چا ته حواله کړي اوس دې کې څه حرج نشته. خو دا مسله ورسره یاده کړئ چې د قربانۍ محدود وخت دی، محدود شروع کېږي او ختمیږي، چې هغه شریعت ټاکلی، هغه زما او ستا په مرضۍ نه دی. شروع کېږي د کوم وخت نه؟ حدیث د براء ابن عازب رضی الله عنه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا ان نصلي. من اولنی کار د اختر په ورځ دا کوو چې د اختر منځلی شو، ثم نرجع فننحر، بیا چې موږ راشو موږ قرباني کوو. من فعله فقد اصاب سنتنا، چا چې دا کار وکړو نو دې سړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي زموږ په طریقه عمل وکړو. ومن ذبح قبل، او چا چې د مانځه نه مخکې څاروی حلال کو، فانما هو لحم قدمه لاهله، دا غوښه ده راوړې د کور ته، ساده غوښه ده. لیس من النسک فی شی، دې کې د قربانۍ څه نشته، ساده غوښه یې کور ته راوړه. ولې؟ د وخت نه مخکې وکړه. جواب یې دا دی، معنی ده چې ابتدا شتی. ښه انتها آخري وخت د دې د راجح قول مطابق هغه دا چې اختر آخري څلورمه ورځ چې ده نور ډوبېدو پورې دې ټیم دی چې هغې ته ایام التشریق ویل کېږي. یو د اختر ورځ ده اولنۍ، بیا پسې ایام التشریق دي، 11مه 12مه 14مه، دې ته ایام التشریق وایي. او رسول صلی الله علیه وسلم د دې ورځو مبارک کې ویلي چې دا ایام اکل و شرب دي، د خوراک څښاک ورځې دي او د الله د یادولو دي، ټول ورځې یادې کړي دي. اگر کله بعضو علماء قول دا دی چې قرباني دې درېیمه پورې کېږي، نه تحقیقي قول هغه دا دی چې دا د دې څلورمې ورځې پورې نور ډوبېدو پورې قرباني کېږي. نو دا وخت شو، شروع کېږي او ختمېږي. شروع کېږي کله؟ اختر د مانځه نه وروستو. ختمېږي کله؟ د څلورمې په نور ډوبېدو سره، چې د څلورمې ورځې نور ډوب شي. اوس که چېرته وکیل او موکل، موکل چا ته وایي؟ د چا چې قرباني ده. وکیل چاته چې اختیارات ورکړی شوي دي. د وکیل او د موکل د ملکونو په منځ کې اختلاف دی. اعتبار به د وکیل ملک لري. وکیل څوک دی؟ چا چې اختیار ورکړی. ولې؟ د قایم مقام د موکل دی، که د هغه په ځای شو که
زه چې تا ته دا ووایم چې دا پیسې واله ته زما طرف نه وکیل شي پلانی شی راوړه دا لکه زه چې په خپله لاړم ما دا کار وکړو نو دا وکیل بلکل د موکل په ځي دی نو دی قرباني کولی شي اگر که وخت مخکې وروستو شي بعض علما لا دا وی که خبره بلکل د شک نه وباسي نو غوره دا دی چې صبر ورته وکړي ځکه چې ایام التشریق قرباني څو ورځې دي د اختر دې سره 4 ورځې دي نو که دی صبر کوي دې ته چې را وخت یو شي نو بعض علما ویلي دي دا غوره طریقه ده او که ونه کړي او دغه شانې وکړي نو دې کې څه حرج نشته ځکه چې اعتبار هغه وکیل او د وکیل ملک لره دی موکل اختیارات هغه ته ورکړي دي چې ته زما له طرف نه قرباني وکړه دلته بله مسله هغه پرون یو ورور تپوس کړی او دې مخکې موږ یو څو پیرې جواب کړی هغه دا چې کله یو څو کسان قرباني کې شریک شي یا د ونه کم او د یو پکې مال حرامي نو د ده دا شراکت به صحیح او که نه یا د سره شراکت کول په کار دی او که نه الجواب ګوره موږ سره 2 حالات دي یا خو موږ ته د دې سړي حقیقت معلوم دی یا موږ ته حقیقت نه دی معلوم که حقیقت یې موږ ته نه معلوم نو په هغې باندې الله موږ نه رانیسي او الله د یو بوج په بل باندې نه ایږدي د قرباني صحیح دی او څه کمی پکې نه راځي خو که چېرته موږ ته حقیقت معلوم وي چې دی حرام خوري او حرامو نه فایده اخلي او حرامو کې لګیا دی نو بیا انکار کول غواړي د دې حرامو او د انکار طریقه هغه دا ده چې دی به د ځان سره نه پرېږدي ځکه چې شریعت موږ ته دا طریقه ښوولې ده چې یو سړی په ګناه کې واقع دی نو ته وله زورنه ورکه ویې رټه چې دی د دې ګناه نه بند شي دا شریعت طریقه ښوولې ده اگر که نن سبا په عمل چېرته نادرا یو کس نیم ویل نو موږ نه ښه مسلمانان جوړ شوي تاسو ته پته ده چې د چا نه یې فایده وي او دا مشر دی او دا سپین ګیری دی او دا کاکا دی او دا ماما دی او دا ملګری دی او دا انډیوال کوي د حرام خو چې دوستي او یاري وي خرابه نه شي او خپلولي طریقه دا دی چې څوک نافرماني کوي دله به زورنه ورکوي دله به رټنه ورکوي فایده به دا شي چې دی به دا ګناه پرېږدي که سړیتوب پکې حیا پکې د الله نه او د خلکو نه نو اوس که موږ حدیث چلې شروع کړو چې یاره چا مال حرام دی راځئ موږ سره شریک کېږي راځئ موږ سره شریک کېږي خو هغه ښه ډاډه دی هغه به ښه صفا خلکو ته وایي چې دغه مسلمانان دي چې ښه ورته زما پته ده چې زه حرام خورم حرام ګټم او زه ورسره شریک یم ما ته څوک څه نه وایي دا ښه ډاډه شو او که چېرته موږ داسې زه یې منع کړم ته یې منع کړي بل یې منع کړي بل یې منع کړي دته به محسوسه شي چېرې زه په دومره غلط کار کې پروت یم وګوره مسلمانان رانه خفه دي ځان سره مې نه پرېږدي لکه تا ته یو کس ټلیفون وکړي چې راشه زموږ د روټۍ پروګرام دی او ته ورته ستا مال زه نشم خوړی حرام دی دا ګورې سړی ډېر زوري دا خبره چې زه ستا خوراک نشم کولی دا حرام دی نو که دقې شان دی حرام خور ته زه م ووایم او ته ورته م ووایې او بل ورته م ووایې بل ورته م ووایې دی به دا حرام پرېږدي خو که موږ ورسره ټول لګیا یو کته به راکېږو چې مړه داسې خبره نه که چېرته مسله به زما د خاندان شو زما د ذات شو بیا به ورسره ورانېږو خو د الله دپاره د پرېږده وایي نو بیا هغه دا ګناه نه پرېږدي نو داسې سړی ځان سره شریک کول هغه نه دي په کار دا ورو سوال کړی دی وی ما قسم خوړلی او بیا مې مات کو نو د هغې په ما باندې کفاره ده چې زه به غریبانو له لسو غریبانو له خوراک ورکو که زه قرباني وکړم د قربانۍ د دې غوښې نه هغه لسو غریبانو له خوراک ورکولی شم که نو ځکه ته زه بار بار وایم د دین مسلې او دین دا ډېر پراخه دی علم د دین دا دریاب دی او موږ خو دا وایو چې دا
قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد چې ورته یاد وي دا څه دی؟ مولا دی. او چې ترجمه یې ورسره ورته یاد وي نو بیا خو د امت په ګټو علماو دلم فتوې لګوي. ګیته سره علم صرف دقه دي. موږ سره د علم ډېر کمی دی، بلکې چې موږ علم پېژنو نو چې علم څه ته وایي، علم څه شي ته وایي دا درته پته نشته. نو موږ سره هغه مولیان هم ډېر دي چې هغوی سره په خپله علم نشته، عوام خو د سره د علم نه خبر نه دي. نو دی به څه بیان کړي خلکو ته؟ او عوام هغه دي چې هغوی علم پېژني نه، چې هغه به څه علم یې زده کړي. علم دا ډېر یعنې داسې مسلې به د منځ کې راشي که نه چې تا به حق حیران کړي. او په دې باندې بعضو علماو لیکلي هم کړي دي، هغه مسلې چې علما یې حیران کړي دي، سر یې پې چورلولی دي. واړه واړه علما نه، غټ امت امامان په میاشتو میاشتو پسې ګرځېدلي دي چې دې مسلې یو حل راوباسي قرآن او حدیث کې. او زموږ خو دا خیال دی چې چېرته یو کتاب پروت وي المارۍ کې، هغې کې هره مسله لیکلی شي. ځکه دا بعض عوام وایي مالته خصوصا مولوي صاحب ته پسې را کتاب راوالی وي، دا به ته وایي چې دغه یو کتاب دی. نو بیا دغه کتاب چې ته مولوي صاحب ته وایې راوالی وي، ځان له ورسره وویسه کور ته کې ته یې هم وایه ته هم فتوې شروع کړه. نن سبا خاصې د فیسبوک زمانه ده، ښه ښایسته پټکی ووایه ځان ته په خپله چې څومره غټ نوم لیکي ویې لیکه، چې څه دې زړه کې راځي هغه ورسره ولګوه. مخکې ورځو کې یو کتو دا پکې نوی نوم راوتلی، شیخ الجن والانس نوی لقب دی، د پیریانو او د انسانانو شیخ. څه خرچه خو به ځي نه راځي. پاکستان، انډیا، افغانستان، بنګلادیش، هلته نومونه شیخ العرب والعجم فصیح اللسان لذیذ البیان او مناظر اسلام، وکیل احناف، ترجمان اسلام، او دا لیږي. نو تم ځان له سلسله شروع کړه، نوم ورسره ولګوه. هلته ګوره خلک په نومونو پسې ځي، په نومونو پسې ډېر ځي. بلکې چې هلته نوم ته ګوري، وایي ته ګورې نه د نوم سره یې مفتي دی. دا وایي خلک، یعنې دوه علما دي، د یو نه دا یو عاجزه سړی دی، نه دا نومونه خوښوي نه دا نور څه، لکه څوک د پلانی مولوي صاحب دی او پلانی شیخ صاحب دی، دا بل څوک دی، دا خو جي مفتي علامه پلانی تو غټ عالم دی، ها نوم سره مفتي هم دی او علامه هم دی. نو موږ دې نومونو خراب کړي او دومره نومونه به یې ښودي چې نهر اوښې وړی هم نه شي، او چې سړی را مخامخ شي نو هغه تشه هوا وي، هېڅ ورته هم نه یې معلوم. خبره مې دا کولی چې علم ډېر ګران کار دی، دا په نومونو باندې نه کېږي. او بیا موږ په خپله اکثر د خپلې علاقې مولا لښکرې غوړو چې دا د ټولې دنیا غټ عالم دی. لکه تا ته چا ویلي چې د ټول دنیا عالم دی؟ عالم پېژني، عالم تا ته چا وایي چې ستا د کلي مولوي صاحب په ټوله دنیا کې 1 نمبر دی؟ دا ما ته څو کسانو هلته ملک کې وي زمونږ د مولوي صاحب ملکنې ټاپ کړی دی، او څوک وایي پوره KPK کې دا غټه مولا دی، څوک وایي پوره عالم اسلامي کې دا غټ مولا دی، او دا غلو به کوي. دا زمونږ د ملک کې دا تنظیم والا چې کومې مولیان ده چې زنده‌باد او مرده‌باد او دا قصې کوي، نومونه نه بیا خفه کېږي. او بل اوس پکې هغه یې ووایي خپل مشر یې یادو چې هغه حضرات هم د دیوبند سره تعلق ساتي، وایي د امت غټ علما تر دې چې د سعودي عرب د غټ مفتیان او قاضیان او د حرمینو د امامان چې دوی ته کله څه مسله راشي نه پوهېږي بیا نو ده ته رجوع کوي، او هغه د قرآن تلاوت صحیح نه ورځي. نو ته به حیران شي چې اخر د سعودي عرب اوس مثال کې شیخ صالح الفوزاني او غرد د علم هغه واپس کېږي، زموږ یو کس ته چې هغه سره علم هم پوره نشته. غلو نه ده پکار،
یو سړي چې کم حقیقت دی کم حق دی هغه له ورکول پکار دي نه بره نه کته. نو اوس دا سوال چې د قرباني د غوښې نه د قسم په کفاره کې غریبانو له غوښه ورکولی شم او که نه؟ جواب د دې مسلې والعلم عند الله هغه دا دی د یو اثر په رڼا کې او اثر دی د امام حسن بصري رحمه الله امام ابن ابي شيبه راوړی دی په خپل مصنف کې وی انه كره ان يطعم الرجل من لحم اضحيته المساكين في كفاره اليمين. هغه به دې ته ناروا وي چې یو سړی د خپلې قربانۍ د غوښې نه د قسم په کفاره کې غریبانو له غوښه ورکوي. وجه د دې څه ده؟ دا قرباني دی د چا دپاره کوي؟ د الله دپاره کوي. نو څنګه اوس دی په دې باندې ځان د یو بل واجب کار نه بچ کوي لکه چې هلته هغه په ده باندې جدا یو ذمواري پرته ده. نو دی وایي چې راشه په یو غشي باندې به دوه ښکاره وکړو. نو د دغه اثر په رڼا کې دا کار مناسب نه دی. والله اعلم. ها دا ورو سوال کړی دی او دا سوال په مخه کېږي چې قرباني درې برخو ته تقسیمول پکار دي که څلورو ته پکار دي که دوو ته؟ طریقه دا د شریعت چې کومه ښوولې ده چې په خپل هم د دې قربانۍ نه وخوره، هدیه ته یې هم ورکه، غریبانانو له صدقه هم ورکه. هدیه کې دا نه چې ته به لازم غریب له ورکوې، هدیه مطلب خو هدیه ده ته مالدار له هم ورکولی شي، خپلوانو کې چا له ورکوي. او قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، په بل ذکر فکلوا منها واطعموا القانع والمعتر. رسول صلی الله علیه وسلم سوی کلوا وادخروا وتصدقوا، خورئ تی ځان له کېږدئ او صدقه ته یې وکړئ. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې هم دا روایتونه دي. خو بیا علماو په دې کې تفصیل کړی دی چې دا څومره پکار دی، څومره ته خوراک پکار دي، څومره صدقه ده، څومره هدیه ده. او دې باره کې آثار شتي د صحابه کرامو چې هغوی دا ویلي دي چې او مشهور هم دقه ده چې قرباني درې حصو ته که. تا کله څاروی حلال کو دا غوښه ټوله څو حصو کې که؟ درېو کې که. یوه حصه ستا شوه، بله یو دویمه حصه د ملګرو د خپلوانو هدیه شوه، درېیمه د غریبانانو شوه. دې باره کې د صحابه کرامو آثار شتي. نو غوره طریقه هغه دا ده، غوره طریقه دا ده. او چې غوره ووایو نو څه مطلب شو؟ یعنی که چا درې حصو ته تقسیم نه کړه نو ګنهګارېږي نه. خو د امت دا طریقه د پخوا نه را روانه ده. ما تاسو ته دې کې د صحابه کرامو آثار دي. رسول الله وسلم خو ویلي ویې خورئ ځان له کېږدئ او صدقه ورکوئ. خو آثارو کې بیا دا چې دا درې حصو ته تقسیم کوي دا غوره طریقه ده. او ګوره مقصد هم دې کې دا دی، خوشحالي ده. نو یو خو غریبانانو هم خوشحاله که په دې چې تا پې صدقه وکړه، خپلوان ملګري په دې خوشحاله که چې تا وله تحفه ولېږله. چې میم زرمه ټوله زما او ټوله دې فریزر ته ویشتي. او بعض ما لیدلي شپږو میاشتې بعد ته هم رالي دغه د واورې دا چمې راغستی او وي دا ډېره برکتي غوښه ده. خود برکتي دی تا یې ښودې ته یې را مخامخ که چې دا برکتي غوښه دې ختمېږي که نه، تو خیره وباسه بهر ته. نو کله به د هغې نه سوړ وینو هم روان شوي. دا وی ډېره برکتي غوښه ده، لکه دا د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده، ځان له بیا راوړي روي باسه دې ورکړه دې خلکو له یې ورکړه چې ویې خوري. غریبانان دي چې خوشحاله شي، ملګري دي، خپلوان دي چې خپلولي ورسره مزېداره شي، تازه شي، او په خپله ته یې وخوره او بچو له یې ورکړه. نو دغه ورځ د حساب کتاب نه ده چېرې څومره ترې ولګېده او څومره یو نیم سړي کور کې دقه کاري تر دې چې بس پکې ټماټر وشماري. نن د ویسو ټماټر وراچولي او نن د ویسو پیاز واړه کړي ده، غوښه خو لاړه پرېږده چې ویې خوري دا واړه او دا خپلوان او دا خلک. د الله دپاره دې څاروی حلال کړی دی او داسې د الله دپاره حلال کړه چې په دې خلکو یې داسې وشیندي، تقسیم یې کړي.
او بچو له تیم برخه ورکړه ته تیم وخوره. اصل کې مقصد یعنی مغز یا که داسې تعبیر وکړم غلط به نه چې فلسفه څه ده نو هغه دا ده. اولنۍ خبره چې موږ کې تقوا راشي، قرباني موږ دې د لاسه کوو چې موږ کې څه راشي؟ تقوا راشي. نو دویمه چې غریب پکې خوشحاله شي، خپلوان پکې خوشحاله شي، بچي کور والا هغوی خوشحاله شي. دا د اصل مسله ده. بل یو ملحد ورکړي وی بیا مسلمانانو ته د وینو تویولو موسم وی راغی، څومره ظالمان دي وی دوی، څومره غریبانان عجز څاروي په کروڑاو به دوی د اختر په ورځ حلالوي. دا وی ظلم نه دی؟ د ملحدین بالمرصاد ناسي ښه بالمرصاد. نو دومره کم عقلان دي چې هغه مسلمانانو کوي چې حلالوي نو هغوی خو پکې دا برخه ورکوي چې دا پکې د غریب ده او دا د ملګرو ده. ته اعتراض په دې هوټلو باندې ولې نه کوې چې سهار ماښام پکې د څاروي حلالولی کېږي؟ دا خو انګریزان هم حلالوي که نه؟ صرف مسلمانان خوري غوښه؟ انګریزان هم خوري. په هغوی ولې اعتراض نه کوي؟ ځکه چې دغه دوی نیکونه دي خو دې ته پراته دي. دا دغو د یو پروګرام یې د دې انګریزانو کال کې یو ورځ راځي یو بل په ټماټر ووري، کېدای شي تاسو کتلی وئ یو بل په ټماټر ووري. نو 100 ټنه ټماټر دا په هر علاقه کې یو بل په ولي ودرځي او یو ملحد اعتراض نه کوي چې دا ګوره دا خوراک شی دی تاسو په یو بل ولئ. یا داسې نور ډېر شي د خبره به رانه اوږده شي. ما مقصد د ملحد د خبرې تفصیلي جواب نه غواړي، اشاره مې کوله چې د ملحدین په څوکۍ ناست دي چې په څه طریقې سره به په اسلام باندې اعتراض کوو. الحمدلله په دې کې څه د اعتراض داسې اعتراض نشته چې د هغې د جواب ونه شي. ښه په دې مسله خو پوه شوئ که نه؟ دا یو روز سوال کړی دی، ډېر ښکلی سوال یې کړی دی چې تصویران د قربانۍ نه ویسته څنګه دي. که زما د جواب نه مخکې زه د هغه خلکو په ژبه جواب ورکړم کومې چې ته وباسي نو هغه به دی چې د دې نه بغیر خو خوند نه کوي. هغه څه قرباني شو چې تصویر یې نه وي او په فیسبوک باندې نه وي، او هغه څه قرباني شو چې هغې ته ما څاروي ته خپو ته چې دی ګنګړي اچولي او ټلۍ ورته پرته یو په دې کوڅو کې تاویې راتاویې یو ځای ته بوځي او بل ځای خلک خو ویني که نه لګي شوشاخ هم کول غواړي که د دې بعضو به جواب دی والعیاذ بالله. نه دا د الله دپاره دي. د بعضو نه ډېرو خلکو سره ملک کې چې ته وګورې غوجلي د څاروو که نه، خو د قرباني د څاروی کوم ځای کې ولاړي دی ولې بهر ولاړي چې خلک ویني رایي نو بیا دغه بعض کورونو کې روان یو پلانو چې دغه څاروی داسې ده هغو هغه داسې ده یاره دا دې په څو واخیستو دا په دا 10 ورځې تقریبا دغه یو باس رواني چې دا په څو دا ښه دی او دا پنجاب نه راغلی دا کتې نه راغلی دا برې نه راغلی دا عبادت چې څومره پټ وکړی شي دومره غوره دی. او د کوم رب دپاره چې کې هغه ویني هر څه که ده که نه الله ته تصویر ښې هغه هر څه دا زه او دا زمونږ غوا یاره دنیا کوم ځای ته ورسېده او موږ له سړي له حیا هم نه ورځي چې عبادت ته د غوا سره ولاړې تصویر میخې سره تصویر. نن مې یو دغه وکتو یو پوسټ چېرته یو کس د انډیا نه وي پیاده راغلی دا پیاده والا ډېر شوي دي نن سبا دوی مې یو ټوغه جوړه کړې ده پخوا به دا رښتیا یو کس یې پکې نیولی هم تېر شوي کال کو مخکې هغه به باقاعده ګاډي کې ګرځېدو خو چې کله به دا کیمرې ومرو ټیم راغی یو بیا پیاده سره داسې داسې روان شو وایي دا غریب را روان دی اوس ایران ته واوړېده اوس پلاني ځای ته واوړېده دروغجن چې ونیوی شو هغه به په ګاډي کې تو چې د چا دې تصویر کړی و پټ الغرض دا اوس د انډیا نه پکې یو راغی نو هغه ځان سره د انډیا نه کیمرمین هم راوستی دی نو حرم کې ناست دی د کعبې ته مخامخ دوا کوي او کیمرمین ورته مخامخ دقه شان ناست دی د لاسونه یې داسې کړي دي دقه شان داسې او هغه د لاسونه داسې ما سوچ کوو یعنې
حیا نه ورځي سړي له چې د ته دې کور ته وګوره د دې هغه عظیم رب ته وګوره چې د هغه دپاره راغلی چې دلته ته تصویر وباسي ویډیو قرباني دا د فیسبوکونو د ټیک ټاکونو او د یوټیوب شی نه دی چې تا تصویران بر ورخېجې ولیدې او زموږ څاروی دا دی ولاړله او بلو ته مبارک شه په څو دې اخیستی ده او په دومره او په دغه او په داسې هر څه ښکاره کړي د الله داسې بندګان شتي تا به چې د څاروي اخیستی په یو څو زر روپۍ باندې د الله داسې بندګان شتي چې هغه په لکاو په اربونو لګوي د الله په لار کې څوک ته خبر هم نه وي داسې بندګان هم د الله شتي او موږ خو د فیسبوک دپاره ټک او شی به راخېچو بیا قصه په دې ځای نه ختمېږي که نه د حلالولو ویډیو هم چلیږي نو بیا په هغه ځای خبره ختمه نه شوه بله پسې بیا د څه پروګرام سیخان خوراک چاله ورکوي دا ټول چې د دې قربانۍ بیخ بنیاد نه ویستی که نه دا پرېږدي نه او مزه به دا وکړي چې شپږو میاشتې بعد یو تصویر درته نه ولګي چې زموږ د قربانۍ د څاروي هغه غوښه دام ده یعنې د الله نه حیا پکار ده عبادت خپل مه خرابوئ تصویرانو ته ضرورت نشتی ویډیوګانو ته ضرورت هغه نشتی کم رب دپاره چې کې هغه ته وجاړه وایه یا الله زما نه قبوله کړه ګټه خبره دا ده او چې الله دې نه قبوله کړه دنیا او آخرت دې کامیاب شو مقصدي خبره هغه دا ده که زه یې وینم او که زه یې ویننم زه به څه وکړم او ته به څه وکړي بله دې سره یو مسله ما کتلې سوشل میډیا کې چې په دې ورځو کې خلک په دې څاروو باندې قربانو د څاروي چې دي په دې باندې لطیفې جوړوي او تصویران یې ورکړي به یې پورې خاندي نو دا ناروا طریقه ده عباداتونه ګوره څوک لطیفې نه جوړوي عبادات د مسخرو او د مذاق خبرې نه دي چې ته کله په څاروي پورې مذاق د څاروي شکل یې ورکړی په هغه سره مخکې خبره لیکلي بره او داسې لطیفې تاسو به لیدلي که نه دا دې ورځو کې دا لطیفې مشهورې دي ګوره په د عباداتو نه ټوغې مه جوړوئ د الله نه ویرېږئ دغه شان لکه بعض خلک رمضان د اعتکاف راشي یا د روجو ماتولو دا وخت شي یا د پېشمني شي په دې پورې لطیفه جوړوي د پېشمني په دې وخت پورې خاندي یا د روژه ماتي پورې یو لطیفه جوړ کړي د الله نه یره پکار ده دا د لطیفو خبرې نه دي دا خو د الله عبادت نو په دې کې احتیاط هغه پکار دی ځکه چې دا عبادت دی اخرنۍ مسله سوالونه خو ما تاسو ته وایي ډېر زیات دي ما کوشش وکړو چې کومه ګټې مسلې د هغه بیان کړو اخرنۍ مسله د ورو سوال کړی دی وایي د څاروي کوم عیبونه دي چې هغه پکې وي نو په ده قرباني صحیح نه ده یاد ساتئ څلور عیبونه دي حدیث کې څلور عیبونه راغلي دي صحیح حدیث دی په سننو کې شتي اربع لا تجوز فی الاضاحی څلور قسمه عیبونه دي یا څلور قسمه څاروي دي چې دا قربانۍ کې نه دي صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چې سترګه کې ښکاره عیب وي چې سترګه کې ښکاره عیب وي یعنې بیا بلکل چقېدلي یا راوتي یا تکه سپینه شوي چې ښکاره عیب او کړندۍ ولې کم عیبونه چې ذکر کېږي چې کم ذکر شو نو ته په خپله پوه شې چې له دې نه زیات یا خو به کې دننه راغی دویم چې کم عیب دی ښکاره مرض ښکاره مرض او پټ مرض دی څوک ته خبر نه وي ښکاره مرض چې د هغې د لاسه پته لګي چې یاره دا څاروی نه واښه صحیح وخوري نه اوبه صحیح څکي او داسې نور بعض اثار نو به ده قرباني نه کېږي ها او دغه شان دریم عیب دی ښکاره چې دا څاروی ښکاره ګوډي ګوډ کله دی
روانې دي نورو څاروو سره پته پکې لږې شاته ترې پاتې کېږي او که خپې بلکل نه وي او خو د دې نه زیاته عیب دی یعنې اوس څوک دې دا نه وایي چې یاره حدیث کې خو ګوډ راغلی دی حدیث کې خو دا نیسي چې خپې پورې نه وي موږ چې کوم څاروی راوړی دی هغه کې صرف دغه عیب دی چې خپې یې نشته او د خپو ذکر خو حدیث کې نه دی راغلی نو چې تا ته شریعت دا وایي چې په ګوډې مه کوه نو چې خپې یې نشته په هغه څنګ کې څلورم عیب هغه کمزورې څاروی چې د اډوکو د منځ دا مغز هم ختم شوی یعنې بلکل کمزورې او د اډوکې او ښکاري او پختۍ راوتي هېڅ پکې نه وي نو په د کې څه ته دا څلور عیبونه شو د دې نه علاوه اوس ګوره غوږ کې عیب وي پرې شوی سوری شوی لکۍ کې عیب وي نو غوره دا ده چې په دغه څاروو دې قرباني ونه شي یا د کې غوره دا ده او که چا پې وکړه نو قرباني صحیح ده ځکه چې حدیث کې دا څلور عیبه راغلي د دې یعنې په دې نه کېږي چې دا عیبه پکې چې غوږې پرې یا یې لکۍ پرې یا دې نه علاوه بل عیب پکې نو غوره دا دی چې قرباني پې ونه شي ولې ځکه چې د الله دپاره یو څاروی ورکوي چې ښه پوره څاروی ورکړي خو که چا داسې څاروي باندې قرباني وکړه چې د هغه لکۍ پرې شوې ده ښکرې مات دی هغه هم کېږي دې سره ګوره ډېرې مسلې حل شو ما راته داسې قانون ذکر کو عام دغه څلور اهم دي دا څلور به څوک بیان کړي ته نه اړون ما نه دی ویلی چې سترګه کې ښکاره عیب وي او چې ښکاره ګوډ وي کمزوری ښکاره بیماري ښکاره بیماري او دا ښکاره ټکي چې څرنګه وایو که چېرته پټ څه عیبونه وي چې هغه نه ښکاري نو په هغې الله موږ نه رانیسي بعض عیبونه دي چې پټ هغه موږ ته صفا نه ښکاري وروسته بیا پته ولګېده چې یاره غوښه کله څاروی حلال کړو دغه کې یاره دې کې خو دا مسله مو پټه هغې کې څه حرج نشته په دې به اکتفا وکړو او الله سبحانه وتعالی دې څوک چې د قربانیانو اراده چا لرلې ده الله دې هغوی له طاقت ورکړي او د چا چې اراده نشتي دا چې طاقت یې نشتي نو الله دې هغوی له طاقت هم ورکړي او الله دې د قربانیانې د مسلمانانې چې کېده دې الله ټولې قبولې کړي او الله دې خالص ته خپل ځان دپاره وګرځوي وصلی الله علی نبینا محمد قبلة قلبي كعبة ربي